د دې نه زما خلاصي نشته ښځې د دې خبر یو حل دی چې بس زه د هغې خبره ومنم زما د سترګو د وړاندې دا دویم ځوان شو چې څوک یې وجني که داسې خالي مه ځه لومبې هغه له دا بل بیګ یوسه بیا ګل رحمان کور کې ښځې سره ناستي او هغه بیګ یې کولو کړی وي او هغې چک کړي کم بیګ چې ورله هغه مالداره سړي ورکړی وي ګل رحمانه دا خو ډېرې پیسې دي دا دومره پیسې تاله ولې درکولې ښځې ما خو تا ته ووې چې هغې ماله په بیګ کې یو پیرپیا د انسان سر راکړی و ما هغه بیګ هغه کسانو ته حواله کو او هغې ماله دا بیګ راکو وایي دا د نیک له ورکه د دې خو دا مطلب شو ګل رحمانه چې دا سړی په پیسو قتلونه کوي هسې نه تا پسه کې ګیر کی څه ووایم ښځې مالم چل نه راځي چې اوس څه وکړم زه ترې اوس ځان خلاصولی نه شم او نه د ده خلاف اواز اوچتولی شم زه خو ویم ګل رحمانه راځه چېرته به وتښتو او دا پیسې به م ځان سره یوسو دا خو دومره مال دی چې په دې به ته ځان کامیاب کې نه ښځې زه داسې نشم کولی دا خو پردی پیسې دي او دا ورله ورکول ضروري دي ځان لاسې کار نه شو کتی به زه ورځم دا پیسې وړم ما پسې ور بند کا ګل رحمان ولګي او د پیسو هغه بیګ یوسي هغه بدماش له دې خوا اشرف ته کور کې ښځه ناسته وي او دې ته د هر څه پته لګېدلې وي ولې چې دا هر څه پخپله واوري سما یقین نه راځي چې اشرف به دې کارونو ته لاس اچولي او دومره غلطو خلکو سره به دې کار کوي ما هم وی چې دې څنګه دومره ډېرې پیسې کور ته راوړي دا ځان سره دا سوچ کوي چې دې کې اشرف کور ته رورسي او هغه شپه بهر کړې وي اشرف ته راغلی بیګا بیا چرته وي ولې ښځې تا ته ما څو پیرې ووې چې کله کار ډېري بیا به زما شپه باري نو اشرف تا ما ته ریشا کله ویلی دي ته خو ما ته اول دا ووایه چې ته کار سکې یو لس پیرې مې درته ویلي دي ښځې چې زه د لوډ ان لوډ کار کوم بس که نور دې لیونې کړم په دې تپوسونو او لږ دې کار ته مې پرېږده ما ته نور دروغ مه وایه اشرفه نور زه ستا په دروغو یقین نه کوم زه تا پسې بیګا درغلی وم ما هر څه واورېدل او ومې لیدل چې ته چا سره کار کې او څه کار کې اوس ما ته ریشا ریشا ووایه دا څه لوبه ده زه د خیره دې ته خو د هر څه پته لګېدلې ده اشرف چې دا واوري نو بس دې ښځې ته هر څه ریشا ریشا ووایي او ټوله کیسه ورته وکړي اشرف ته دا کار د کله نه کې دا خو ته ډېر غلط ځای ته ورغلی ښځې دا اوس زما کار کسب دی دې کې غلط او صحیح نشته اوسه پورې بې روزګاره ناست وم چا هم زما تپوس نه کو تم بس عیش کوه نور ما کې کار ونه ساتې اشرف ښځه د هر څه نه خبر کي او بیا تې دننه لاړ شي دې خوا ګل رحمان راشي د بابا کور ته او هغه ته ور وډبوي بابا چې بهر وروځي نو ګل رحمان ته وایي ګل رحمانه څنګه چل دې دلته دې څنګه راپېښه وکړه بابا زه درپسې هوټل ته درغلم خو تا هلته نه وې ما وې راشه چې کور ته درشم ما سره یو امانت دی دا به ځان سره کېدی څه امانت دی ګل رحمانه په دې بیګ کې څه دي او ما سره یې ولې کېدی بابا دې کلي کې زه ستا نه علاوه په بل چا اعتبار نشم کولی ګل رحمان ولګي او بابا ته ټوله کیسه وکړي او دې په هر څه باندې پوه کی
خطه سوې ګل رحمانه دا دومره پیسې به زه ځان سره کم ځای کېدم هسې نغلې رانه یوسي پس یو څو ورځې وساته د خیره زه به ورپسې زر راشم او بل کار به دا وکړي چې لاړ به شي زما کور ته او هلته نه به هغه غواګانې راولي خو ګورې خیال کوه چې نه دې څوک وویني او نه د دې خبرو چاته پته ولګي زه درنه اوس ورځم او کېدی شي زه یو میاشت له غیب یم ګل رحمان بابا ته د پیسو هغه ډک بیگ پرېږدي او بیا ترې لاړ شي دې خوا خان ته پته ولګي چې ګل رحمان لیټ شو او را نغی نو هغه اشرف راغوښتي وي او هغه ته وایي ګل رحمان نوسه پورې را نغې چېرته تښتېدلی نه یي دې خو ما ته داسې نه ښکارېدو څه ویم نیکه تا ته خو ما ویلي وو چې په ده دومره یقین مه کوه دې چې د شکل نه څنګه ښکاري هغه شان پریشا دی نه خو داسې وې ګورې هغه سره زما په لار روپۍ دي دې به چېرته وي را پیدا یې کا خان کور ته به ورپسې لاړ شو وبې ګورو خو که کور کې نه و بیا به زر د کلي اخرې لارو کې ودرېدل غواړي چې سړی ونه تښتي ټیک ده زه تاسو ورپسې کور ته ورشئ او بیا ما له زر اطلاع راکړې چې زه کسان ریډي کړم اشرف ولګي او ګل رحمان پسې کور ته لاړ شي اشرف او هغه بل کس چې راشي د ګل رحمان کور ته نو کور مکمل خوشي وي او څوک هم پکې نه وي ورشه لکه دننه وګوره ډېر چالاک او حرامي وختو د کور یې ټول څاروي بوتلي دي د ده سرو دا غم هغه کس چې د کمرې نه بهر راوځي نو اشرف ورته وایي ها لکه څه دې پکې وموندل که نه نه لکه دننه څوک هم نشته زما په خیال ګل رحمان تښتېدلی دی زه چې خان له اطلاع ورکړو ټیک ده راځه چې ځو دې خوا ګل رحمان او د هغه ښځه په لاره کې ولاړي او د چا انتظار کوي نو دا ښځه ورته وایي کم د ګل رحمان ستا هغه ملګری خو اوسه پورې را نغې هسې نه اډو را نشي را به شي ښځې بس لږ انتظار به ورته اوس کوو هغه ته ما هم دا ځای ښولی و ویم دلته به راځې خو پته نشته چې هغه ولې لیټ شو هسې ګل رحمانه ځو به چېرته تا څه پلین جوړ کړی دی هیڅ پلین نشته ښځې بس خاریې ته به ځو او هلته به ځان له ځای ګورو د هغې نه پس به زه پیسو پسې راشم او کیدای شي بابا هم ځان سره بوزم د هغه هم دلته څوک نشته دی دا خبرې کوي چې دې کې د ګل رحمان هغه ټیکسۍ والا ملګری راشي قاسم ته چرته وې ظالمه په انتظار دې وش کړم ګل رحمانه ګاډي کې کارو مصري ته ولاړو بس په دې وجه لږ لیټ شوم اوس وایه ځې به چېرته داسې وکړه چې بس زره ماډې ته ورسوه مونږ ځو خاریې ته خو شا به زر کوه ټیک د ګل رحمانه دی ولګي او د اډې طرف ته روان شي ګل رحمان ته پته نه وي چې ما پسې خان اډوانسو کې کسان لګولی دي قاسمه کسان را پسې د شا بخپه ورکه بېغمه شه ګل رحمانه دې ته م پته ولګي چې هغې موږ پسې دي نو دې م ګاډي له خپه ورکي بیا
بیا په چوک کې قاسم ګاډي یو طرف ته توکي او دا غونډګانې بل طرف ته ورتوکي ولې چې دی ورله په بله راتاویږي. دا غونډګان ورله په بله راشي او د دې ګاډي ووخي. بیا د دې ګاډي اورېدلې وي نو د ګلرحمان ښځه پکې بېهوشه وي او ګلرحمان هم ډېر زیات زخمي وي. دې حادثه کې د ګلرحمان هغه ملګری هم بېهوشه شوي. دا غونډه د ګلرحمان خواله راشي او هغه ووخي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.